السلام علیکم، ستړي مشئ. زه ایاز صافی یم. تاسو سره نن غواړم بعضې غځېدونکي د عضلاتو غځېدونکي تمرینات یا ورزشونه در وښیم یا حرکتونه در وښیم، تر څو تاسو په خپل په کور کې په کاري میز باندې یا په کار کې دفتر کې خپل هغه لږ ځای کې چې تاسو کوم کار کوئ په خپل میز خواته دوام ورکولی شئ. تاسو وګورئ، زه خپل میز ته ولاړ یم. زه زیاتره کار په ورځ کې په ولاړه باندې کوم. په دې میز د ولاړې په میز باندې ما تحقیقات کړي زما په دکتوره کې، او تحقیقاتو دا ښودل ده چې په ولاړه باندې څوک کار کوي هغه د نورو نه ډېر کار کوي. یو به دا هم ویم چې زه هره ورځ ځان سره ټو ډو لیست لیکم چې زه په دې ورځ کې کم کار ته دوام ورکوم او کم کار باید زه وکړم، او چې بیا کله هغه کار کوم هغه لکه چلی پاکوم، تر څو لکه یو ښه کار دی چې ماته ذهني تیاری. بل زه د کور نه کار کوم، خو په کور کې هم زه د کار جامو څنګه چې زه کار ته ځم د کار جامې اچوم، تر څو زه خپل کار ته ذهني ځان تیار کړم. نو دا بعضې هغه تخنیکونه دي چې تاسو هم عملي کولی شئ او ګټه ترې اخیستلی شئ. ښه، راځو بعضې حرکتونو ته چې موږ یې په لږ ځای کې، لکه مثال په طور زما کوټه چې هم زما د خوب کوټه ده، هم زما د کار کوټه ده، هم د مطالعه کوټه ده، زه دې کې بعضې حرکتونو ته دوام ورکوم او تاسو یې شریکوم. ښه، لومړی داسې کوو، لاس راخلو، مثال په چوکۍ ناسته یاستئ، که خصوصا په ناسته باندې تاسو کار کوئ، په چوکۍ ناسته یاستئ، راپاڅېږئ، لږ په قلاره باندې راپاڅېږئ، لږ وجود مو حرکت وکړي، لاسونه مو چې داسې سوکان کړل، دا لاسونه راواخلئ، دا بندونه خپلو سړو خواته کېږدئ. چې کېنښاستل دا لاسونه به مو وازوي، دا کوشش وکړئ ملا مو سیده ونیسئ، خېټه مو دننه ونیسئ، داسې دننه راوړئ. صحیح ده؟ په سر زور نه، لاسونو باندې دننه راوړئ. تاسو کوشش وکړئ چې دا خپل لاسونه څومره دننه راوړلی شئ هغومره بهتره ده. ښه، داسې. ښه، دا حرکت مو څوک تاسو به ګټلي چې مثال دا حرکت هم زما په اوږو باندې، هم په ملا باندې او کار کوي. ښه، دا حرکت چې موږ کله وکړو، د دې نه وروستی حرکت داسې کوو، لاسونه پنجو کې اچوو، صحیح ده، داسې، او لاس شاته کش کوو چې څومره یې کش کولی شو. تاسو وګورئ چې څومره موږ کش کولی شو، هلته یې نیسو تقریبا د 30 یا ثانیو دپاره، او دې ته دوام ورکوو 5 دقیقې یا 3 دقیقې چې څومره وخت یې موږ سره. ښه، دریم حرکت داسې دی چې موږ کوشش کوو ځای په ځای باندې کینو، صحیح شو، لکه یا لنج چې ورته وایي هغه وکړو. هغه داسې چې موږ یو خوا شاته کوو، لاس اوچتوو او داسې کینو، مخ یو طرف ته اړوو، صحیح ده، نو تر څو زموږ لاندې ملا کې او خپو کې عضلات سټرچ شي. بیا بله خپه کوو، صحیح ده، چې په آرام سره کینو، نو موږ په ملا لاندې ملا کې خپو کې دا احساسولی شو. ښه، دا حرکات مو چې وکړو، بیا کولی شئ چې ځای په ځای باندې یو خپه راوچته کړئ. که بالانس هم صحیح، که بالانس هم صحیح نه، تاسو کولی شئ چې د یو شي نه مثال لاس پکې د خپه راوچته کړئ، بیا یې ونیسئ. خو داسې کوو، په قلار سره خپه راوچتوو، زنګانه کې نیسو او خپه ځان ته رانږدې کوو، ملا هر څه سیده نیسو. 20-25 ثانیو لپاره یو کوو، بیا همداسې بل. ښه، دا مو چې وکړو، بیا داسې حرکات ته راځو چې ځای په ځای ودرېږو او یو خپه داسې مخ کوو، دا مثال ښي خپه مخ ته کوو، چپه یې ورپسې راکش کوو. صحیح شو؟ نو داسې چې وکړو، صحیح ده، نو زمونږ خپو کې دننه چې دی عضلات سټرچ کېږي. دا حرکات مو چې وکړو، بیا اخرني حرکات مې دا دی، کوشش کوو چې 5 دقیقې یا 10 دقیقې ځای په ځای باندې دې حرکات ته دوام ورکړو. لاسونه په خپل تشو باندې ږدو، خېټه دننه نیسو، سینه راوباسو، صحیح ده، داسې وره. او بیا ورپسې ښي خپه مثال یا چې تاسو کومې نه شروع کړي هغه بله. ها، دا حرکتونه تاسو ګورئ یو معمولي ځای کې 1.5 متر په ځای کې کولی شئ، تر څو مو عضلات مو قوي او ستاسو پوسچر چې ورته بعضې خلک چې په دفترونو کې کار کوي ډېر د ناستې نه ملا کړوپه شوي، نو د هغې دپاره ډېر ښه دي. او هغه دردونه چې زموږ ستاسو په ملا کې یا په خپو کې یا په اوږو کې یا په لاسونو کې راځي، د
ډېر د ناستې نه یا ډېر د کار نه، نو هغې دپاره ډېر ښه حرکتونه دي، موبیلیټي اکسرسایزز ورته ویل کېږي، نو تاسو نه ګټه اخیستلی شئ. زه به یو دفعه ټول دا حرکتونه تاسو ته بیا په وښیم په ویډیو کې، نو تاسو یې تعقیبولی شئ. هر حرکت کوشش وکړئ 10 ثانیې وکړئ په خپل وخت کې. صحیح شو؟ ها، دا یو څو حرکتونه دي چې تاسو کولی شئ تر څو فلیکسیبلټي مو ډېره شي، پوسچر هم صحیح شي او عضلات مو قوي شي، او هغه دردونه چې بعضې خلک ترې شکایت کوي د ملا، د اوږو، د لاسونو، د خپو، دې سره د خدای په توکل سره ښه کېږي. دا ویډیو نورو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ او دا پاڼه هم لایک او شریکه کړئ تر څو هېوادوال ترې ګټه واخلي. تر بیا مو په خدای سپارو.